سلامونه نیکه له دوستانو راځي نن د پړاو غږیږو چې ولې بعضې کیسونه یا زیاته کیسونه هغه که په داخل د امریکا کې دي او که خارج په امریکا کې دي یعنی بیرون د امریکا کې دي یعنی په افغانستان کې دي یا پاکستان دی همداسې نور اسیایي هیوادونو کې مثال چې زموږ او ستاسو افغانان پکې ژوند کوي هغه ځای نه خپل کیس چلوي نو د هغې د خطره ولې د هغې کیسونه ډېر په تمه کېدو سره 1 کال 2 کال 3 کال هغې نه وروسته هغې ډینایل ترلاسه کوي یعنې د هغې کیس ردیږي نن په دې اړه غږیږو چې ولې دا یو کس اپلای کوي او دا کیس یې ردیږي د څه دپاره ردیږي ولې رد کیږي علت یې څه شی دی چې بعد د دومره وخته انتظار نه وروسته هغې کیس یا هغې ته ایمیل راشي چې ستا کیس منګ سره رد شو یعنی د پلانی معلوماتو له وجې منګ ستاسو کیس رد کړ نو راځي دې په اړه مخکې د هغې نه چې منګ اپلای کوو باید کوم شیان منګ په نظر کې ونیسو او کوم شیان باید منګ یو بل چا نه مشوره وغواړو چې هغه منګ سره کومک او همکاري وکړي چې تر څو زموږ کیس رد نشي خدای ناخواسته اوله خبره اول برخه کې دا دی چې شخصي معلومات هر هغه څوک چې غواړي یو کیس ته اپلای وکړي مخکې د هغې نه خپل ټول معلومات تاسو باید راټول کړئ هغه که ستا تذکیره شوه ستا پاسپورټ شو ستا د واده یا میرټ سرټیفیکټ نکاح خط چې موږ تاسو ورته وایو مثال همداسې نور هغه شخصي معلومات چې تا پورې اړه لري چې هغه ریکمنډیشن لیټر هم پکې راځي هغه ستا ایچ آر لیټر هم پکې راځي هغه ستا بیوګرافي هم پکې راځي همداسې نور مسایل چې تاسو بیا پوهیږئ او هر کس ځان ته اسناد ټولېږي او ځان ته مثلا هغه ډاکومنټ لري ولې پرسونل ډاکومنټ چې دی هغه همیشه هغه پرسونلي نو شخصي ډاکومنټ هغه هېڅکله نه بدلېدی شي دې کې باید څه وکړو چې اول زموږ نومونه هغې کې باید منظم اوسي یعنې زموږ تخلص هغې کې منظم اوسي زموږ ډیټ آف برث یا د پیدایښت نیټه هغې کې باید زموږ منظم اوسي داسې نه چې ریکمنډیشن لیټر کې تا یو نوم ورکړی چې هلته سپیل یو رقم دی ولې ستا تذکیره کې چې دی هغه الکترونیک تذکیره چې اوس په افغانستان کې ورکوي هغې کې ستا سپیلینګ بل رقمي یعنې دا هغه شباهت ونه خوري یعنې یو بل سره تضادي د هغې هلته نوم دی یو رقم ورکړی او دلته نوم دی بل رقم دی یعنې د دې سپیل او د هغې سپیل فرق کوي همداسې پیدایښت تاریخ که چېرته ته پیدایښت تاریخ هغې ته په ایچ آر کې دی یا مثال په ریکمنډیشن لیټر کې دی ځان نه یو څه شی لیکلی پیدایښت تاریخ ځان نه دی ویلي چې دغه کال کې زه پیدا شویم او دلته چې دی بل کال دی دغه نقطه باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو همداسې نکاح خط کې چې ته کله دغه کوي هغې کې ډیټ آف برث دی یو شی بیا د واده نیټه دی چې کله نه واده دی کړی دی هغه د بل شی دی پکې اچولی دی چې مثال هغه بیا ریکمنډیشن لیټر و ایچ آر کې چې کوم ډیټ آف برث دی هغې کې خو نه اچول کېږي په زیاتره دغه څه ورته د میرج سرټیفیکټ یا د نکاح خط هغه کوم تاریخ چې هغې کې نه اچول کېږي ولې په فورمه کې بیا اچول کېږي هغه هلته د یو څه شی ورکوي او فورمه کې د بل څه شی ورکوي دا دریم دلیل دی چې دغه شیان باید موږ او تاسو په داسې شکل باید جوړ کړو چې دغه ټوله فورمې دغه ټول اسناد ټول کړو او دې کې ذره موږ وګورو چې مثال دغه ټول یو شی دی تخلص زموږ یو شی دی زموږ نوم سپیلونه غلط نه دی ټول یو شی دی همداسې کلی ولسوالۍ ولایت دغه زموږ یو شی دی یعنې په یو اسناد کې او په بل اسناد کې باید فرق ونه لري که ستاسو تذکرې نه شروع کېږي تر ریکمنډیشن و ایچ آر پورې او ستاسو نکاح خطه پورې ټول معلومات باید یو قسم وي یعنې تغییر او تبدیل ونه لري دغه یو دلیل یې کېدای شي چې مثال که چېرته په دغه کې ګډوډي دې وکړه هماغه اول سر کې چې ګډوډي دې وکړه تا اسناد ولېږه یو اس سی آی ایس ته او یا نور چې افغانستان نه چې بیا هغه افغانستاوي اټ او آر جي کومه ایمیل ادرس زما د یاده وده دی هغې ته چې دې ولېږه نور ختم شو خبره ته بیا نشي کولی چې هغې ته ووایې چې دا ما غلط لیږلی دا ما دا ولیږلی دی هغه دی چې اوس نوی پالیسي کې هم دا راغلی دی چې زیاتره تا ته چا نه درکول کېږي چې ته هر ځل یې هغې درته ریکویسټ وکړي چې ما ته دا ولیږه ما ته دا ولیږه ما ته دا ولیږه نو هغې د خطره مخکې د هغې نه چې ته اپلای کوې هر څه په منظم شکل چک او کنټرول کا او دوهمه برخه کې راځو د اسنادو کې یعنې مثال ما مخکې درته وویلی چې کله موږ او تاسو فورمه ډکوو یعنې هغه که په افغانستان کې چې چېرته اوسئ 260 دی آی 360 دی فورمونه آی 57 دی او په امریکا کې بیا راځو مثال اسایلم کیس هغه فورم چې کوم فورم په نامه یادېږي زما
اوس ذهن کې نشته دی. همداسې ایس آی وي د خاطره چې موږ او تاسو کوم فرم د ګرین کارت د خاطره ډکوو چې آی 315 فورمونه، دغه فورمونه چې ډکېږي وروره مخکې د هغې نه زه درته اوس هم وایم چې ځان نه که چېرته پوهېږې مه ډکوه. دغه ښه خبر دی چې مې ډکوه. که ته ښه پوهېږې ښه ور باندې دغه بلد یې چې دا دلته دغه لیکل کېږي دغه دلته لیکېږي، بیا هم درنه پاتې کېږي. نو هغې د خاطره لاړ شئ یو وکیل ونیسه، وکیل سره مشوره وکړه، وکیل ونیسئ 1000 روپۍ 2000 3000 روپۍ هېڅ کوم معنا نه لري. ولې چې ستا 3 کاله بعد چې میاشته ته خبرېږې او دومره انتظار وروسته چې ستا کیس رد شوی دی، هغه 300 روپۍ هغه 3000 روپۍ چې وکیل ته دې ورکړي وو هغه ښه وکړه. اوس دغه ستا کیس چې رد شو دا ښه دی. نو هغې د خاطره که چېرته تاسو فورم یې ډکوئ، هغه که هر کټګوري کې چې ایس آی وي دی، اسایلم دی، پی 1 دی، پی 2 دی، لاړ شه وکیل ونیسه چې وکیل له طریقه ډک کړه فورم. هغوی په منظم شکل ډکوي، هغوی په طریقې باندې پوهېږي، هغوی دغه وظیفه ده، همدغې له لارې هغوی معاش اخلي. نو هغې د خاطره زما دغه دا دی چې مشوره دا دی چې لاړ شه وکیل سره کښېنه او وکیل سره وګوره. دا به درته ډېر ښیي چې نظر دی ده چې ته شخصي مخ ته لاړ شي یو 2 روپو د خاطره. دلته زیاتره دوستان دي چې اول کې راغلي، ما به ورته ویلې چې لاړ شه وروره شخصي وکیل ونیسه. دوی به ویلې چې نه زموږ ایجنسي دا کوي، زموږ ایجنسي دا کوي، زموږ ایجنسي دا کوي، او هغه آخر کې ایجنسیان یې داسې وغولول چې یو وکیل ورته راوړي، هغې فقط ساتکي ورته پیسې ورکوي، په آخر د ورځ کې معاش ورته ورکوي. هغه دومره بیا سوچ او فکر ستا په کیس کې نه دی، ځکه چې هغه په ایجنسي کې زرهاو افغانان پکې موجود دي. هغه بیا تا ته دومره اهمیت نه درکوي چې ستا کیس رد شو، ستا کیس سره ثبوت ولیږل شو، ستا همداسې نور څه شی ورسره ولیږل شو او که ونه لیږل شو، هغه بیا هېڅ کوم اهمیت ستا کیس ته نه ورکوي. دغه دومه مسله ده. درېیمه مسله دا دی چې جعلي اسناد. که چېرته ته یو اسناد نه لرې او که امریکا کې یې او یا بیرون د افغانستان یې، که چېرته یو اسناد ته نه لرې او اسناد د ځان نه جوړ کړه او جعلي دې جوړ کړه او هغه در باندې پوه شو، دغه 100% دغه دی چې وروره ستا کیس ردېږي. هماغه ستا چې پوه شو ردېږي، هېڅ نور به ټول اسناد به دې صحیح، هر څه به یې ستا وي، حتی کار به دې هم کړی، خو اسناد دې جعلي ورکړه، په دې پوه شه چې ستا کیس رد شو. په هغه حالت کې تا بیا نه پرېږدي چې ته مخ ته لاړ شي. نو هغې د خاطره که چېرته ته اسناد نه لرې، غوښتنه وکړه، ستا به سوپروایزر یي، ستا به کوم افسر تا چا سره کار دې کړی، قراردادي که افغاني قراردادي وو که امریکایي قراردادي وو، هغې سره مسج وکړه، هغې ته ایمیلونه وکړه، تر څو تا ته هغه اصلي اسناد ولیږي چې په آینده کې تا ته جنجال جوړ نه شي. نو دا یو بل لامل دی چې اکثره موږ او تاسو غلط ځایونو کې امضا کوو، یا امضا موږ کوم ځای کې چې موږ ته ویل شوي چې دلته امضا وکړو هلته موږ امضا نه کړو، همداسې خالص لیږل شوی. دا هم یو لامل کیدای شي چې تا ولې امضا نه دی کړی. نو دا هغه درېیم لامل شو چې یو اسناد مثال یو کیس د یو ایس سی آی ایس لخوا نه یا ان او سی لخوا نه رد کیږي، یعنې رد کیږي، تا ته درته وایي چې موږ سره ته حق نه لري چې تا ته کوم اسناد درته درکړو، ځکه په دغه د دغې نتیجې له وخت چې موږ ته ورسېده او اسنادو له وجې چې موږ ته لیږلي دي، موږ ستا کیس رد کوو. هغوی بیا اپیل هم درته درکوي، خو اپیل بیا دومره د هغې اپیل ته بیا دومره دغه نه ورکوي، توجه ورته نه کوي. که بیا اپیل دی وروره لږ زره هغې ته مثال داسې صحیح اپیل نی، بیا درته وایي چې رد شو. څلورمه کټګوري دا دی چې مثال کیسونه ردېږي، هغه دا دی چې ته یا واده دې کړی، یا اسپانسرشیپ یا همداسې ګرین کارت یا اسایلم کیس یا پی 1 او یا پی 2 وي، او ته د یو اسناد له وجې هغوی درته وایي، هغوی په ځواب کې تا ته مثال هغوی ایمیل دې لیږلی دی او هغې کې کوم نیمګړتیا یا کوم شی شته دی، هغوی درته ایمیل کوي، خو هغه ایمیل تا نه ورک شوی دی، یا ایمیل تا نه په ټرش کې یا سپم کې درنه ورک شوی دی او ایمیل هلته موجود نه دی، او په دغه وخت کې چې هغې ته ته په وخت باندې ځواب ورته ورنه کړي، یعنې په وخت باندې هغې ته کوم ایمیل چې هغې درته لیږلی دی او هغې ته ته ځواب ورنه کړي، په هغه صورت کې دا بل هم کیدای شي چې ته رد شي، ځکه چې هغه ځواب درنه غواړي په یو څه شي کې چې هغه نه پوهېږي، تا نه غواړي چې وضاحت ترلاسه کړي چې دغه موضوع چې تا موږ ته لیږلی دی د موږ ته نور ډیټیلز موږ ته راکړه، موږ ته شواهد راکړه، یعنې موږ ته ثبوتونه راکړه چې تا ویلي چې موږ ما دې سره کار کړی دی دغه کال نه دغه کاله پورې، د دې شواهد ته څه لرئ؟
کوم شواهد ته لري چې موږ دې په اړه موږ خانه کې چې آیا تا دغه کار کړی دی او که نه. نو هغې د خاطره دغه موضوع هم دا باید په جدي په نظر کې ونیسئ چې مخکې د هغې نه چې یو اپلای کوئ هغې خپل سپانسرشیپ سره یا خپل سوپروایزرانو سره خپل قراردادیانو سره دا موضوع حل کړئ چې دغه ستاسو ایمیل ادرس چې موږ ته تاسو راکوئ دغه ایمیل ادرس موږ ته دقیق ایمیل ادرس راکړئ ځکه چې تاسو سره NVC نه یا USCIS نه تاسو سره په تماس کې کېږي چې زما په اړه چې آیا دې کې تاسو سره کار کړی دی آیا دا څو کاله کار کړی دی آیا تاسو سره کار یې نه دی کړی سره هم نو دغې د خاطره ته باید خپل سوپروایزر یا خپله سپانسرشیپ کاز یا خپله قراردادیان چې تا ورسره کار یې کړی دی کار هم کړی دی نو هغې د خاطره هغې ته ووایه چې موږ ته دقیق ایمیل ادرس راکړي تر څو هغه ایمیل ادرس بیا هغې ته ولېږي هغې بیا همغه ایمیل ادرس له طریقه هغې کسانو سره په تماس کې کېږي تر څو تاسو ته ستاسو هغه سپیناوی هغې سره وکړي نو هغې که څومره زر ځواب ورته ورکړي هغومره زر ستاسو د کیس خبلېدو تاثیرات زیاتیږي نو هغې د خاطره دا پنځم مورد هم په نظر کې ونیسئ مخکې د هغې نه چې اپلای وکړي. او آخري او پنځمه موضوع یا هغه کټګوري کې دا دی چې د کیس د ردېدو سبب کې سبب راځي هغه کریمنل دی یعنی کریمنل یا جرمي سوابق جرمي چې موږ تاسو ورته وایو چې په کوم جرم دی کړی یا کوم غلط کار دی کړی یا کوم داسې آزار جنسي یا سیکشوال اسولټ داسې یو کار وي چې مثال ستا بیکګراونډ ته رسېدلی اوسي یعنی مثال دا ترافیکي پیښې چې موږ تاسو کوو دا ټکټونه چې موږ تاسو اخلو دا داسې جرم نه دی دا مثال هر چا باندې راځي هر څوک مثال دا څوک هم په قصدن په قصدي ډول نه کوي خو اشتباها یو کار وشي خو دا بعضې جرمونه دي چې هغه بیا ستا سوشل سیکورټي ته رسیږي ستا بیکګراونډ ته رسیږي چې هیڅ کله ته بیا نشي بچېدی تر اخره عمره پورې ستا هغه بیکګراونډ کې همدغې د خاطره که چېرته یو څوک کریمنل جرمي سوابق لري نو هغې د خاطره مخکې د هغې نه چې ته اپلای کوې باید هغه جرمي سوابق ته کوم جرم چې تا کړی دی هغې دپاره وکیل ونیسي وکیل سره خبرې وکړي چې دغه زما بیکګراونډ ته رسېدلی دی زه کیس ته غواړم چې اپلای وکړم ستا دې په اړه ستا نظر څه شی دی ته څه ماته څه وایې څه ویل غواړې دې وکړي نو هغې د خاطره هغه بیا کولی شي چې تا دپاره کوم کار وکړي حتی یو ورقه درته وباسي چې هغه هم دې کې هغه تشریحات دی هغه شاید هغه بیکګراونډ نه ستا ختم نشي ولې هغه وکیل بیا کولی شي چې په یو طریقه باندې د هغې جرم چې تا کړی دی بیرته حل شوی دی یا نه دی شوی د هغې یو تشریحات ولیکي یو ورقه یو سټیټمنټ درته ولیکي هغه بیا کولی شي چې دغه کیس سره یو ځای شامل کړي او ولېږي مخکې د هغې نه چې هغې څېړنه وکړي هغې ته پته ولګېږي چې دغه دی موږ ته دې رښتیا ویلي دي چې دغه کار یې کړی دی خو ولې دغه تشریحاتو له وجې دا موضوع حل شوی دی او نور ختمه شوی دی نو دغه یو بله هوښیاري موضوع ده که چېرته دغې ته تاسو توجه ونه کوئ نو په هغه صورت کې ستا کیس د ردېدو امکان شته دی. دوستانو دغه یو وړوکی شانتې موضوع وه چې ما غوښته چې د عامه پوهاوی په شکل دا عامه پوهاوی ویډیو ده بیا هم تکرانوم عامه پوهاوی ویډیو ده دا جدي منیسئ که چېرته دا ما یو فقط یو نظر سنجي مې درته کړی چې معلوماتو له وجې ما دا راټول کړه دا معلومات او تاسو ته مې ورسو عامه پوهاوی د خاطره نو که چېرته بیا تاسو غواړئ چې خپل کیس مخ ته لاړ شي بیا هم درته وایم چې لاړ شئ مهاجرتي وکیل سره هغې سره مشوره وکړئ هغه وکیل ځان ته ونیسئ هغه به ستاسو کیس مخ ته ویسي او په قانوني او منطقي ډول باندې چې تر څو تاسو ته اپروول زر راشي. نو بیا هم ډېره مننه که ویډیو مو خوښ شوی چې د نورو دوستانو او فامیلونو سره شریک کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره ما سره پاتې شئ زما پیج فالو کړئ او زما ویډیوګانې لایک او کمنټ کوئ او د نورو دوستانو سره شریک کوئ. په خدای مو سپارم ژوندي اوسئ الله مو مل شه. السلام علیکم.